السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ باسي. راځه د نن سبق چې دغه present continuous tense passive sentences دی. د present continuous tense passive active نه passive جملې دي. تعریف په دا شان نه دی. د تعریف که غواړې ته تعریف ته دې ټول معلومات دې استعمال زده کړې، هغه زموږ پر یوټیوب چینل باندې نورې ویډیوې شته او زه به د دې ویډیو په اخر کې د دې لینک دغه لینک ته کښېږدم چې بیا تاسو تعریف په استعمال شامل ده. څوم فارم هیلپینګ ورب دا ګرده تاسو ته شته. دلته یوازې جملې ووایو. راځئ جملې له سره زده کړئ. ښایسته جملې دي، ستاسې په سپیکینګ کې ډېره فایده درته کوي. The match is being played. The match is being played. لوبه لوبیږي. میچ لوبیږي کیږي. The plants are being watered. The plants are being watered. بوټي اوبیږي، اوبه ورکول کیږي. I am being given the prize. I am being given the prize. ما ته انعام راکول کیږي. Pet animals are being brought up. Pet animals are being brought up. کورني حیوانان ساتل کیږي. پټ په اردو کې تقریبا پالتو داسې حیوانان چې هغه پالل کیږي، کور یې سړی ساتلی شي. د بعضې حیوانان یې کورني کور یې خلک ساتي. نو یو براټ اپ د برینګ اپ سره وتلی دی، ساتل. دې ته د ترډ فارم چې دی هغه براټ اپ دی. The naughty boys are being punished. The naughty boys are being punished. شیطانانو هلکان سزا کیږي. شیطانان هلکان سزا کیږي. ته مو شیطانانو لیکلی دی. دا ووی اضافه دی. شیطانان هلکان سزا کیږي. شریر هلکان چې ډیر شور کوي. Which story is being liked? Which story is being liked? کوم نکل خوښیږي؟ کومه کیسه خوښیږي؟ نو ګران شاګردانو دا زموږ د نن سبق. تر بل سبقه ښې چارې. الله حافظ.